د مړي اعلان کی تفصیل شتا دا تفصیل کا تاسو ګورئ صحیح بخاری کی کتاب الادب کې هم دا حدیث دی او په کتاب الجنائز کې هم دی کله چې نبی صلی الله علیه وسلم غزوه موتا او دته صحابه لګلیو نو یکه بعد دیگر کسان شهیدان کېدل عبد الله بن رواحه رضی الله عنه شهید شو نبی اسلام دا اعلان وکړ چې عبد الله بن رواحه شهید شو او جنډه پلانی واغسته پلانې شهید شو بیا وی جنډه پلانی واغسته پلانې شهید شو بیا ویل چې خالد بن ولید جنډه بغیر د مشورې نه واغسته خو الله رب العالمین دا غي په لاس باندې فتح وکړه په دې باب باندې امام بخاری دا باب یې خیره په دې حدیث باندې چې نبی اسلام دا بنفس نفیس د مړو اعلان کاو دویمه نجاشی والا حدیث باندې امدا باب د نعن نبی نبی سم اعلان وکړ د نجاشی په کوم روز باندې هغه مړو بخاری کې دا مرادی دسی ویل چې ما تفیکم رجل صالح یو نیک عمل سره مړ دی صالح معنی یو نیک عمل سره مړ دی او نجاشی نوم اصحمو دا په حبشو کې مړو او نبی سم مدینه منوره کې د غایبانه نماز جنازه وکړه امام بخاری دا باب هم یې د باب الاذن چې دا مړی د مرګ اطلاع ورکول دا باب صحیح بخاری کې دی بیا هغه حدیث یو راوړل چې زنانه شپې مړ شو سحر نبی سم جمعه تراغه جمعه کې هغه زنانه یا نارینو د جمعه صفائی کې ولغه نخ کار کېده نو وی فرمایل چې هغه سړی څه شو یا خد څه شو نو صحابه یا رسول الله بیګا مړ دی یا مړ ده او تاسو زول نه خبر اولم تاسو هغه خبره سپک وګړه افلا اذنتموني تاسو زول نه خبر اولم نو یا رسول الله بیګا تیارم ډیر او باد باران تم خبر نکړي دینه بخاری سے ابتداء دلال کړی چې د مړی د مرګ اطلاع کول پکار دی دا زمنګ ملګری چې سختی کوي دا بدی بنا باندې سختی کوي چې بعضو مشایخ دا فتوا ورکړ دا چې دا اعلانونه کول بدعت دی خو کې حافظ ابن حجر وایي دسی دا چې په جاهلیت کې د اعلان او چې خلکو به د مړی دروازو ته تل په ټول کلی کې هر دروازه کې به خلکو اعلان کو او د مړی محاسن به بیانول ډیر زیاته مبالغه کوله چې پلانې د پلانې زوی لکه د بټخیل رخته به د علاقو کې سازو خیال سوزکی خلک ګرځي او سوزکی باندې لو سپیکر تړلې یو اشتهار به د پاسه لګولې د څه قسم اعلانونه به صحابه کرام بد ګڼل لکه د حذیفه بن الیمان حدیث دی چې ما باندې به اعلانونه نه کوي زه یریګم چې دا نعی او پیغمبر د نعی نه منع کړ دا ام نعی اجازه راغله فعل رسول الله کې او د حذیفه بن الیمان روایت بدسو چې نبی سم د نعی نه منع کړو تطبیق دا دی د دې خبرې چې دا بیزه اعلانونه کول ډیر اعلانونه کول د مړي محاسن او صفات بیانول او ګاډي ګرځول د اعلاناتو د پاره دا طریقه کمزورې ده او چې سب د مړي اطلاع سره چاله ورکه جلاوم بخي او سړاو فات شوی ده او دا غو په دې ټیم کې جنازه ان شاء الله په دې کې حرج نه کوم ملګری چې دا خبره کوي چې نه هغه په سپیکر نه دی کول بکار نو دا غي جواب داده چې هغه زمانه کې خواځانم په سپیکر نه شوی خلک ولې کوي نو جواب به دای چې اذان ډیرو خلکو ته رسول بکار دی سپیکر دی د پاره راغلی دی نو موږ هم دا وایو چې کاسه زدي جمعه په سر ودرېګم چاته ویم نو لس کسان به خبر کم او بل سپیکر جوړ شي نو شل دیش کسان خبر شي او ډیر مسلمانان خبريږي او دې ته وی وتعاونوا علی البر والتقوى د مسلمانانو سره نیکي کې تعاون کول بکار دی ځکه ډیر مسلمانان جنازه تراشي او خبر تراشي د مسلمان سره تعاون وکړي د مسلمان په جنازه کې شرکت شیندل نیکي شرکت ده او دا باب دومره سختول هم نه بکار لکه بعض علما په دې باب کې ډیره سختی کوي موږ ان شاء الله دا تحقیق معلوم ده زمونږ دا تحقیق متعلق دي ته بدعت نه ویل کېږي او ډیره توسو هم بګنه کې بس یو جنازه د پاره یو ځکه اعلان وشو بس دا کافی ده او د مړي ډیر صفات او ډیر مده او ډیر قلقلی کول د ضرورت نشته مختصر ساده اعلان بو کې مسلمانان براجم شي ان شاء الله په دې کیفیت کې فائدہ ده